اختر لا تیر شوی نه دی مرګرو راته وی چکر له بزو او نیک دا رنګونه کوي راشه او راشه هلکه ته ماله کم داسې موران راکې خو 500 روپۍ ورځ راکې که نه او په دې ګوره دا ټول کریټونه مو اوس پړی کړل دغې ته وګوره دغې دا شل قصې قطاري دي یاره نیکه قسم په خدای زړه مې تنګ دی خو بس هلته بس غریبي ده که نه مړه ده مجبور یې د لاسه کار کومه ګیندي شاپ والله که کار مې کو چې لږه دمه وکړمه واه واه یار خو مې ودرې مونږ چې شاګردان راولو هغه مونږ ته نیکان شي ولې نیکه کار مې وکړه که نه نو ما یو شیبه ډډه مې واچوله او ولې نیکان شو دا کار ستا یو که دا ګوره دا کریټونه چا پړی کړل خو ما پړی کړل که نه ها ته ما ته خبرې کې چوټي دې کم یاره نیکه والله دوا به درته کوم که چوټي راکې نو زه هم بس اختر تازه تازه تېر شوي دي یاران دوستان راته رنګونه کوي چې ته کالم ته چکر و نو بس راکې چوټي خو دوا به درته کوم که نه نه دا چوټي دله نه در کوم چې چوټي در کوم پخه چوټي به در کوم یاره نیکه خدای ګو پخه چوټي خو نه کومه بس خیر دی ایم سوري غلطي را نه شوه دا دې را پاسېدم نور کار راته نیکه ښیه چې څه کاري زه تابعدار یم او لرې که په چکر اوسه مړه چکر یې خو لوپران وی هغه خوشي تشي بس خطا شي او چکر یې وی مو خو کار روزګار ولا خرکي وکړه نیکه نو روپۍ که نه دا ټوپۍ دې څنګه کاږه کړې ده نیکه نو بلا شي کار مې دله وکړه کږېږي به نو او که ته پرې خفه کېږي نو زه هم دې سر کې بوتل ته میخونه ووامه خو تا خو زه نه خفه کوم نیکه که نه ښه زه چوټي وکړه سهار د وخته راځه خو کرکټو پسې ونه ګرځې ګوره بیا دلته خپل کار پاتې په ګاډو راته ملاستې بیا یاره نیکه خدای له ډېر عمر درکړي دا یو خبره دې هم ډېره ده کار وکړه زه خوشحاله اوسې ښه خیال کوه چک را باندې نه نه هېڅ هم نشته خدای دې بېخ او بنیاد وباسي نو خلکو لرې او کلمې او هره بلا هغه وازګې مازګې او شل قصې قطارې یاره په لارو کې لړه کړي په لښتو کې لړه کړي نو دا خو بیا بین کوي که نه د دې په ځای چې ته وله کنده منډه ایستې وه نو زه کار بس یې مټي و دا اوس څه قصې شوه دې نه خو ما ساه وانغښته یا لکه د خدای خاطر وکړه وایه حاجي صاحب دا خو تې حاجي صاحب په خیر دی دی خو به زه ته څوک پېژنم نه ما ته څه پته وایي صاحب ستړی مه شي خیر علي ستړی مه شي په سترګو چتې ناستې که څنګه یاره حاجي صاحب په سترګو مې چتې نه دي ناستې خو داسې ظالم بین دي والله نشه کړی یم ما بګینې کومک یې را روان یم بیخي دې نظر نه لګ یار ته خو یار دوست نه پېژنې بیخي دې ځمکې ته سر ښکته کړې ولې تا ته انسان نه ښکاري یاره حاجي صاحب نو بس ما خو ورته وویل که نه چې والله دې بین خراب کړی یم نشه یم زه یم دا خلکه دا کلمې او لرې مرې په لارو کې لړه کې په ډېرانونو کې نو هغه بس کم بینې را خوشې کړې ما دېړه کې وی چې ما یې دې له کندې ایستې وه نو ښه به وه هلکه دا خبره خو بالکل ټیک ټاک ته خو هلکه تا له ما غوښه درکړې ده نه که نه حاجي صاحب تا ما له چېرته غوښه را کړې که غوښه دې را کړې وه نو اوس به مې تا سره ډغرې والې طاقت کې به دا خو ټیپر مې خوړي دي ځکه سره ډغرې وامه تا خو زه درلم او تا غوښه را نه کړه تا وی بس ختمه شوې ده نو مړه هغه خو مې سره سې ګپ لګو وره تا له مې ساتلې ده روباسم دله دا واله حاجي صاحب ولې دې خو رسې بین شان کړی یار دا خو خرابه شوې ده طریقه چې نه تا څه غوښه ده اوس مې له فرج نه راواغسته یار حاجي صاحب چې فرج کې راته سقا شول لکه اوس درته مونږ را یاد شو چې مونږ له اوس له مونږ له خرابې غوښې راکړې ته خو ډېر استاد یې ته په ما څنګه پوه شوې یاره حاجي ګله بس په تا پوه نه شوم خو د غوښې په دې بین باندې پوه شوم زه هم کني بل چاله به یې ورکړې زه چاله نه ورکوم هم تاله مې درکړله ده لږه اوږه موږه ور واچوه بوی به یې په خپله ختم شي یاره بس ښه ده حاجي صاحب ښه دې وي چې ته ماشومان خو پې دوکه کړو که نه د بو غوښه له خورې زه خدای دې خیرات قبول که خو 5 ورځې بعد دې راکړه نو سوچ کوه نو زه خوشحاله اوسې یاره نن سبا دا شاګردان هم سم پلاران دي ته وګوره اوسه پورې لا نه دي راغلې سره غرمه ده هله نیک خو مې په خپله ګاډۍ را روانه کړې ده خدای پردې را واچې نیکه راکه نیکه ته پرېږده ته به ما له په غرمه راځې والله یاره مسلمان یې نیکه مور مې لږه بیماره وه سهار وختي مې ډاکټر له بوتله والله زه هم شرمنده شوم چې په تا کار راورسېدم نیکه بېغمه شوس ښه تا ته ما نه وی چې کرکټو پسې مه ګرځه بیا په موږ له کار له په غرمه راځې او نیکه راته ما داسې کروړونه روپۍ راکې خو 500 روپۍ راکې که نه دا تنخوا راله زیاته که ګینې ګینې نو څو ګینې نو بس په همدغه تنخوا به کار کومه